زمون خو نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عقاید او جهان له مدد ضرورت شو نو همدغه پښتانه بیا تلی وو د افغانستان نه او زمون د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې دغه مدد کړو زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دغه پښتنو له فتحان اسلام نوم ورکړو فتحان اسلام د اسلام فتح زمون خوږ نبی د پښتنو له نوم ورکړو چې کله دا پښتانه واپس بیا افغانستان ته راغنو دغه فتحان نه پټان جوړ کړو مطلب فتحان اسلام جوړ کړو یو سړی راولګيږي په صحابه باندې باقاعده صراحتا دروغ وایي د دې انسان په څه حکم ګورا لکه یو دغه دروغونه تیر روز یو کس یو ویډیو کې لګیا دی خبرې کوي و د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو ځل جنگ کوي نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ له پښتانه راوستل پښتانه دا څومره لوی دروغ دي بعضې خلک د خپلو صفحو دپاره د خپلو پیجونو دپاره په صحابو باندې نعوذ بالله من ذلک دروغ وایي ته به سبا د الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغې صحابو ته کم جواب ورکړې چې جنګونه او فتح د الله د رسول صلی الله علیه وسلم صحابو کړي دي او ته پکې د ځانه دروغ وایي بله دا خبره یاد ساتئ زمونږ دا دین دوه قسمه خلکو تباه کړو یو عام دی ملایانو د پټکو والا چې دروغ وایي دویم عام چې کوم په دې فیسبوک باندې ناست د امیان او دا دروغ وایي په صحابو باندې دروغ وایي په دین باندې دروغ وایي دې خلکو تباه کړو دا خبره یاد ساتئ زمونږ د خلکو دین بدل کو خو دا خلک په خپله باندې بدل نه شو که عام موږ د خپلو شکلونو ته وګورو ګریم خرولي بې حیا تاسو خپل ځان ته سوچ وکړئ مؤمنانو تاسو د خپل شکلونه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په شان جوړ کړي دي د یو مسلمان دپاره دا خبره هم کافي ده چې کله یو خبره واوري دروغ یې واوري بې تحقیق یې واوري د هغې تحقیق یې کړی او نورو مسلمانانو ته یې ورسوي بل ته یې وکړي هغې بل ته وکړي هغه بل ته دا هم په دروغ کې حسابېږي ګوره حال دا دی چې یو سړی راولګېږي په صحابو باندې باقاعده صراحتا دروغ وایي د دې انسان په څه حکم ګوره دا خو هغه لوی کذاب دی لوی دروغجن دی څوک په صحابو باندې دروغ وایي لکه یو د دغه دروغونه تېر روز یو کس یو ویډیو کې لګیا دی او خبرې کوي و د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو ځل جنگ کوي نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ له پښتانه راوستل پښتانه دا څومره لوی دروغ دي څومره لوی دروغ او ته به رالګې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په صحابو باندې دروغ وایي ټیک ده چې پښتانه غیرتمند قوم دی اسلام پاله خلک دی خو دروغ په صحابو باندې تړل ګور دا لویه ګناه ده بعضې خلک د خپلو صفحو دپاره د خپلو پیجونو دپاره په صحابو باندې نعوذ بالله من ذلک دروغ وایي ته به سبا د الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغې صحابو ته کم جواب ورکړې چې جنګونه او فتح د الله د رسول صلی الله علیه وسلم صحابو کړي دي او ته پکې د ځانه دروغ وایې اول ته وایې چې د الله خالد بن ولید ولا پښتانه بیولي ټیک ده چې صحابه افغانستان ته د پښتنو د علاقو ته هم راغلي دي خو دا خبره غلطه ده او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یو بهادر یو لوی یو صفا سالار د مجاهدینو مشر امام المؤمنین تیر شوی دی خو دا خبرې چې څوک په صحابو باندې تړي دا بالکل دروغ دي او د دروغو ځای زما عزتمندو ګوره هغه جهنم دی بله دا خبره یاد ساتئ زمونږ دا دین دوه قسمه خلکو تباه کړو یو عام دی ملایانو د پټکو والا چې دروغ وایي دویم عام چې کوم په دې فیسبوک باندې ناست د امیان او دا دروغ وایي په صحابو باندې دروغ وایي په دین باندې دروغ وایي دې خلکو تباه کړو بعضې خلک به پکې داسې وکړي وایي لکه وایي دا یو صورت دی او که چا 500 کسانو ته ونه لیږو الله رب العالمین به په کور باندې عذابونه راولي ولې دا د عذاب سلطه الله رب العالمین تعالی درکړې ده بعضې به وایي الله به دې بچي واخلي ولې دا د بچو سلطه الله تعالی درکړي چې ته خلکو له ورکوي او ته اخلي دغه شانتې عذابونه راوستل په تا باندې الله ته د هغې لپاره مقرر کړی د هغې لپاره الله رب العالمین ملایک مقرر کړي دي دا بالکل دا غلط کارونه دا خلک کوي بعضې په دین کې په پټکي کې په واسکټ باندې خلک ګمراه کي او دا بعضې راولګېږي صیبه دا همداسې خلک ګمراه کوي دا خبره یاد ساتئ زمونږ د خلکو دین بدل کو خو دا خلک په خپله باندې بدل نه شو که عام موږ د خپلو شکلونو ته وګورو ګریم خرولي بې حیا تاسو خپل ځان ته سوچ وکړئ مؤمنانو تاسو د خپل شکلونه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په شان جوړ کړي دي خپل ځانونه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په شان جوړ کړي کاسې په خالد بن ولید باندې دروغ وایي نو دې نه ځانونه وساتئ زما عزت